اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو مسلمانانو رونو او خویندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ده چې ټول به د صحت په جامه باندې پټ یی دوستانو نن چې زه تاسو ته کم عمل بخیمه دا عمل داسې یو ناشنا عمل دی چې ان شاء الله العزیز چې په اورېدو سره به ستاسو زړه خوشحاله شي ستاسو زندګۍ کې به برکتونه راشي ستاسو زندګۍ کې به رڼاګانې راشي ستاسو هر مشکل به آسان شي او دا زه ځکه دومره یقین سره وایم چې د دې عمل ګارنټي رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خپل اغوستې ده او دا د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې عمل دی دا داسې زبردست عمل دی چې دا کم مسلمانو کې ان شاء الله العزیز په د باندې به چرته د یوې هفتې نه واله د یو جمعې نه واله تر بل جمعې پورې په دې باندې به خفګان نه راځي دا عمل د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې دی چې چا په دغه ورځ باندې وکړو نو دا د بل جمعې پورې حضور اسلام فرمایي چې د باندې به رڼاګانې وي او خوشحالیانې به ورباندې وي مشکلات به اسانېږي او د دې مبارک دوه احادیث دی لاول تاسو ته هغه دوه حدیث بیانوم بیا به خیر تاسو ته عمل بیانوم او تاسو په دې عمل باندې ټول مسلمانان عمل کوي ما ته به دعاګانې کوي اول حدیث دا دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د جمعې په شپه باندې د سورت کهف تلاوت وکړو دا سړی چې په کوم ځای کې ناست دی د دغه ځای نه والا تر بیت الله پورې به دته الله رب العزت یو رڼا ورکړي د ده به ډایرکټ کنیکشن د بیت الله سره شي چې کوم ځای کې دا ناز دی پاکستان کې ناز دی هندوستان کې ناز دی افغانستان کې ناز دی بهر ملک کې ناز دی د جمعې په شپه باندې څوک د سوره کهف تلاوت وکړي د هغه ځای نه والا تر بیت الله پورې به الله د ده کنیکشن جوړ کړي او هغه ځای پورې به د دپاره یو خاص رڼا د الله په شان سره مطابق چې هغه کوم قسم رڼا ویلې د هغه رڼا به هغه دپاره جوړه شي او دویم حدیث دا دی چې څوک د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت وکړي نو د دغه جمعې نه والا تر بل جمعې پورې به الله رب العزت د ده په ژوند کې خوشحالیانې روښنایي مشکلات آسان ټینشن به نه وي پریشانی به نه وي کاروباري فیصلې به دا بهترین لحاظ سره کوي د رشتې فیصلې چې وي لکه د دنیا چې موږ څومره معاملات کوو نو دا بالکل ګارنټډ او ګارنټډ ځکه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم خبره وکړي نو هغه باندې زموږ ایمان دی هغه وایي چې څوک د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې د سوره کهف تلاوت وکړي هغه دپاره به د هغه په ژوند کې رڼاګانې وي خوشحالیانې به وي نو اوس کوم زما چې مسلمانان وروڼه خویندې دا زما دا خبرې اوري نو هغه دواړه کولی شي که د جمعې په شپه باندې هم کوي د یو ځل جمعې په شپه باندې وکوي لکه سبا جمعه ده نن د جمعې شپه ده وی کوي نو په یو حدیث باندې عمل وشو بیا چې سبا ورځ شوه نو بیا دا عمل وکوي نو الله رب العزت که تعالی د یو 10-15 منټو 15 منټو په بدله کې د پوره هفتې خوشحالي درکوي نو د دې نه بله کم د خوشحالۍ خبره ده مونږ خو ګرځم په خوشحالۍ پسې چونکې نن سبا حالات چې کوم دي دا د خفګانو دي د پریشانیانو دي مالی مشکلات دي هر سړی پریشانه دی نو دا عمل چې کوم دی دا باندې عمل وکړي او سوره کهف د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې وایي دا ګارنټډ خبر ده زه تعالی ګارنټي در کوم چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل موږ ته حکم را کړی دی زه بیا په خپل هم کوم او تاسو به هم کوئ الله رب العزت دې زمونږ حامی او ناصر شي په قرآن او حدیث باندې دی الله موږ له د عمل کولو توفیق راکړي زما څومره خویندې وروڼه مسلمانان چې په مشکلاتو کې دي هغوی مشکلات دی الله آسان کړي او الله رب العزت دې د زړه هر جایز مرادونه جایز خواهشونه د الله پوره کړي د بل ویډیو پورې اجازت راکړئ د الله په امان